د غرمې په ټیم کې ابوبکر صدیق بهر راووتو، بهر ګرځېدو، وږی دی او د روټۍ انتظام نو. دی وخت کې عمر ابن خطاب راغی رضی الله تعالی عنہ، دام وږی دی، دام د روټۍ په تلاش کې دی. رسول الله هم د کور نه راووتو، درې واړه د غرمې په ټیم کې یو ځای کې برابر شو. اتفاقا خبر راغله ابوبکر سکه په دې غرمه کې رضی الله تعالی عنہ، عمر فاروق سکه په دې غرمه کې رضی الله تعالی عنہ. یو مرتوی د الله رسول وږی يم، دو درې ورځې کې خوراک مې نه دی کړی. بل مرتوی د الله رسول وږی يم، دو درې ورځې کې خوراک مې نه دی کړی، وږی یم. او د الله رسول ورته الزام وږی یم، امام ډېر وخت کې خوراک نه دی کړی. زه چې فلانی صحابي کره لاړ شو، شاید هغه صحابي زمونږ د خوراک تنظیم وکړي. دا درې واړه، یو پیغمبر پاک علیه السلام او دوی یاران ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ. دا درې واړه لاړل د هغه صحابي کره. هغه صحابي باغ دی، هغه کې کېناستل. هغه صحابي اول لګي کجوري راوړي او د هغې نه بعد ولا چیلې حلال کړو او په دغه درې واړه کسانو باندې خوراک وکړو. رسول الله باندې، ابوبکر صدیق باندې، عمر فاروق باندې رضی الله تعالی عنهم. دی باندې خوراک چې کله وکړو، نو کله چې خوراک ختم شو دی ماړه شل. نو د الله رسول ابوبکر ته وی قیامت کې به الله د دې نعمتونو باره کې تپوس کوي، ولتسألن یومئذ عن النعیم. د دې نعمتونو باره کې به الله قیامت کې تپوس کوي. ابوبکر ورته وی د الله رسول ته دې درې ورځې ولګي بعد به الله تپوس کوي. درې ورځې ولګه مو تیر کړه. عمر ابن خطاب ورته درې ورځې بعد ولګه او بیا به الله تپوس کوي. ویل خامخا الله تپوس کوي، ولتسألن یومئذ عن النعیم. الله به قیامت کې د یو یو نعمت تپوس کوي. مانه زما د نعمتونو تپوس کوي، تا نه کو استاد نعمتونو تپوس کوي. څومره نعمتونه الله کړي، اے کور الله خپل را کړی دی، نور انتظامات الله برابر کړي، رزق الله را کوي، باران الله کوي، شپه الله راولي، ورځ الله راولي. د ژوندۍ تمام تر چې څومره ضرورت دي هغه ټول برابر دي. نو بیا ما او ته الله د پاره سکړي، بیا ما او ته د الله عبادت څومره کړي، بیا ما او ته الله ته سجده څومره کړي دا، بیا ما او ته د الله احکامات څومره منلي، بیا ما او ته د الله تابعدار څومره یو، بیا ما او ته د پیغمبر تابعدار څومره یو، بیا ما او ته د خپل اسلام تابعدار څومره یو. نعمتونه خو د الله 20 یار، خو ما او ته د الله د پاره سکړي، ما او ته د الله د پاره سو قرباني کړي، ما او ته د الله د دین څخه خدمت کړي دي، ما او ته د الله د پاره سکړي، سمو کړي نعمتونه مولا او خړل او د الله د دین پټه خدمت نه کړي. د مفتی خان آغا هاشمي صاحب د هر قسمه بیانونو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینلونه در سره لایک او سبسکرایب کړئ.